هغه زنانه او هغه خويندې چې هغه حرم ته لاړې شي او هغه په حالت د بیماری کې وي نو ډېرې ناپوهه زنانه هغه په دې حالت کې حرم ته ننوځي. دا ګناه ده ډېره سخته. د عامو مساجدو ته هم نشي راتللی زنانه په دې حال کې چې هغه بیماری دا ماهواري بیماري چې په کله سټارټ نه به راځي دا به بهري. زمونږ د امت مور ام المؤمنین سیده عائشه صدیقه رضی الله عنها چې کله نبی علیه السلام د حج د قافلې سره را روانو په لاره کې مقام صرف راځي. دا صرف مقام دی دغه طرف ته مدینې ته چې ځي د مکې نه چې څنګه ګاډی وځي دا مسجد عایشه چې راځي مسجد عایشه او تنعیم هم ورته وایي. د تنعیم سره خواته چې دی دا ځای دی مقام صرف. دلته لږ مخکې چې لاړ شي د روډ په غاړه عامو خلکو ته پته نه وي پوهه ملګرو ته پته یا د مکې کوم مشایخ تاسو سره بلدي نو دې غاړې ته د میمونه رضی الله عنها قبر هم راځي. دغه خاص صرف مقام دی. د نبی علیه السلام بیبي د دغه ځای وه واده هم دغه ځای کې کړی بیا وفات شوی هم دغه ځای کې ده دفن شوی هم دغلته روډ په غاړه دفن ده. ساده غوندې دیوال یې تاو کړی دی او ساده قبر یې دی. دې ځای ته چې کله نبی علیه السلام راورسېد او قافلې پړاو واچو نو لا مکې ته داخل شوي نه دي او ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها په خیمه کې ناسته د نبی علیه السلام بهر تشریف وړی چې راننوته په ژړا د سلګۍ وایي. نبی علیه السلام خو ډېر هوښیار انسان و انبیاو کې الله فراست اچولی پې پوه شي چې بیماري پې راغلی وایي څه چل دی بیماره شولې دا وجه ده ځکه ژاړې ویل اوجي دا وګوره ما ویل چې زه به عمره وکړم او دا خو ما بیماري راغله. نبی صلی الله علیه وسلم ورله تسلي ورکړه. نبی علیه السلام ښایسته اخلاق زنانو سره بیبیانو سره ښایسته اخلاق کول. نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل ګوره دا هغه څیز دی چې قد کتب الله علی بنات آدم دا الله ټول د آدم په لوڼو باندې الله لیکلی دی. مطلب دا د آدم علیه السلام چې څومره لوڼه دي منه زنانه په ټولو باندې چې کله بالغ شي دا بیماري پرې راځي ته ولې خفه کېږي که داسې یو تکلیف وی چې په نورو زنانو نه وی او په تا راتلی نو خفه شوی به بیا ورته نبی علیه السلام وفرمیل اوس یو کار وکړه افعلی کما یفعل الحاج غیر الا تطوفی بالبیت. هغه څه به کې مناسک به ادا کوي چې حاجیان یې ادا کوي خو طواف د بیت الله ته به نه ننوځي مسجد ته به نه ننوځي. په دې حالت کې ستا مسجد ته ننوتل ناجایز دي. د نبی علیه السلام بیبي ده ګوره د امت مور ده هغې ته اجازت نشته. عامو زنانو ته کوم ځای نه اجازت راغله. نبی علیه السلام ته فرمایي صرف مسجد ته به نه ننوځي طواف به وروستو وکړي او نور چې حاجیان څه کوي هغه تم کوه. بیا په دغه کې چې دی په عرفات ته چې نبی علیه السلام تله نو په هغه وخت کې په یوم العرفه کې دا بیا پاکه شولو بیا غسل وکړلو او ځان یې صفا کړلو. نو بیا دې چونکې اولنۍ عمره نه وکړي نو چې نبی علیه السلام دې عمره مو وکړله او حج یې مو وکړو واپس کېده نو دې نبی علیه السلام ته درخواست وکړو چې الله نبي دا نورې بیبیانې د ځان سره دوه عملونه وړي عمره یې مو وکړله او حج یې مو وکړو او ما نه خو عمره پاتې شوې وه بیماره شوي وم او صرف حج مې وکړلو نو وګوره په زړه مې یو ارمان دی چې دا عمره مې هم کړی وی. نبی علیه السلام کې دومره نرمي وه دا یې نه ویل چې 1,40,000 مجموعه به تا ته اوس په انتظاري مونږ به ټول تا ته ناست یو نه ورور یې وله راوغوښته عبدالرحمن وایي راشه عبدالرحمن دا خور دې د ځان سره بوزه عایشه رضی الله عنها تنعیم ته لاړ شي دا اوس یې چې په جومات جوړ کړی مسجد عایشه رضی الله عنها دا د دې وجې نه یې پې دا نوم ایښی چې دې ځای نه عایشه رضی الله عنها احرام تړلی د عمرې نو هلته یې بوتلله هغه ځای نه عایشه رضی الله عنها راولګېدله احرام یې وتړلو. د زنانه احرام کې د سړو په شان دغه نه دا دوه صادرې د زنانه د خپل لوپاټه او صادر او د خپلې کپړې د احرام دی.